کورنیو چارو وزارت لوی اختر ته کلک امنیتي تدابیر نیول شوي. د لوی اختر په رارسېدو سره د کورنیو چارو وزارت مسؤلین وایي په ټول هیواد کې بشپړ امنیتي تدابیر نیولي دي. دوی وایي د هیواد په لویو ښارونو کې ګڼ شمېر امنیتي ځواکونه او ملي پولیس د امنیت ټینګښت لپاره په ښارونو او نورو سیمو کې ځای پر ځای کړي دي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال بیان ویلي چې امنیتي ځواکونو د جوماتونو، عیدګاهو او ټولو هغو ځایونو د ساتنې لپاره د امنیت بشپړ چمتووالی نیولی چې د خلکو ګڼه ګوڼه پکې زیاته وي. نوموړي دغه راز زیاته کړې چې د اختر په ورځو کې به دغه وزارت خدماتي ادارې لکه اطفایې، 300 بستریز روغتون او د پولیسو 119 شمېره د احتمالي پیښو مخنیوي لپاره فعال وي. ما در طول 24 ساعت یعنی دوامدار 24 ساعت به خاطر تامین امنیت و کنترل وسایط‌های غیر قانونی، سلاح غیر قانونی و دوامدار در تلاش هستیم. کوشش میکنیم که ما زحمت بکشیم و همشهری‌های ما چی بکنن؟ آرام استراحت بکنن.